شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی مینهوالو کتونکو زه یم ستاسو کوربه ستاسو ملګری بختیار جان حسن او تاسو به ګورئ ما سره زما دا خپرونه زما دا ویډیو سپینې سپینې خبرې مینهوالو کتونکو زه تاسو سره ډېر وخت راسې په معاشرتي رویو باندې خبره کوم نن به زه د خپل پولیس په رویه باندې تاسو سره خبره کوم السلام علیکم ولاسنایي سره زما شوق نشته رنګې پوهېږم چې دا چانه ښه په دې وجه باندې زما کور کې ناست لها وه زه به په چاړه ویم وه کیدای شي وه به خو نور هېڅ قسم څه نه و د شپې زما په کور پایل شو او زما ورپکې شو ډېر زخمي شو نو په دغه شپه چې زه د کوم درد د کوم اذیت د کرب نه تېر شوم هغې اندازه ماته نه بل څوک یې نشي کولی ما ته د خپل ورور هغه کریکې او چغې هغه مې یادې دي او هسپتال ته وړل او په لاره تکلیف او هغه مینې هر څه ماته یاد دي اوس زما ورور ته 50 کاله پس کینسر وشو دا هم د دغې وجې د دغې پایلې د وجې د دغې زخم د وجې کتونکو د خبرې مطلب مې دا دی چې ما زه ژوندی بندی یم ما ته د خپل بنیادي حقوقو پته ده نو زه لاړم او ما یو کوشش شروع کړه منډه مې شروع کړه څه مې د میډیا سهاره واخیسته څه مې د دوستانو ملګرو سهاره واخیسته او د هغه ټایم د پاکستان چیف ایگزیکټیو آرمي چیف پرویز مشرف ته مې شروع کړه د سپریم کورټ د چیف جسټس د ګورنر او د کور کمانډر د آی جی هر دروازه مې د ډي آی جي پورې کوټه کوله تحریري درخواستونه مې ورکړل زه په دې سلسله کې یو ورځ سی پي او ته لاړم نو هلته سلطان حنیف انویسټیګیشن ډي آی جي و دا سره میلاو کړم نو هغه راته ویل چې بابر یو ایسپي دی هغه ناست دی سی پي او کې تا کله ورشه زما ضروري کار دی هغه ستا ټوله خبره واوري چې څه کولې نو هغه درله وکړي چې زه بابر نه ورغلم نو خپل تعارف مې ورسره وکړو نو ایسپي صاحب اوچت راخلاص شو او ویل چې ته زما تاړهدار بدنام یې زما هر تاړهدار بدنام زما د پوسټ یوه حصه بدنام یې زړه ستا په دغه پوسټ لعنت ستا د دغه پوسټ دغه بدنما دا چې ستا د پوسټ په دې سپینه جامه دی او ستا په دغه افسران دا بدنما دا چې د دې پوسټ په دې سپینه جامه دی په دې ضلالت دی بهر کې زما د هغه د منځه ډېرې ترخې خبرې وشوې لاس روانې چې ول نور مو هر څه یو بل کوي نو په دې دوران کې یو سړی ناست و دې دفتر کې چې هغه راپاڅېد او ورته ویل چې ایسپي صاحب بس نوره خبر مه اوږدوه او دا لږ چې کومه خبره کوي دی ټیک کوي او زه به ده سره ولاړ یم تر اخري ټیمه پورې او دې دوران کې یو ډي سي پي و د دې صوابۍ د علاقې اقبال نن اوس مړ دی هغه راغی او ویل چې یاره ایسپي صاحب ما مې ویل چې ته کېږم چې زه ستاسو لا مسله حل کوم زه به سبا په خپله لاړ شم او انکوایري به وکړم ځکه چې دې کې انکوایري یو څو ځله مقرر شوله او تاندار صاحب چې کوم پارټي کې تاندار او نورو تانداران بیا دې ملاتړ لکه یې لکه چې چېرته یو غل چېرته یو ډاکو چېرته یو جنایت پیشه سړی په کراچۍ کې غوږ وړوئ نو د چترانه پورې ټول جنایت پیشه د هغه په دغه وچتېدو باندې د هغه په دغه غوږ رپېدو باندې هغې فوري راپاڅي او خپل خدمات دغه رنګې خپل خدمات ورته پېښ کړي دغه رنګې د تاندار ماما سره ټول سیکورګان او ټول پولیس افسران ودرېدل ټول بهر کې اقبال راغی انکوایري ته نو ما ته ولا رقیب د سی آی ای یو تاندار هغه راته ویلي او د هغه سره یو حوالدار تاج محمد نومي راته ویلي چې بهي موږ درې ملزمانه انټرګیټ کړل او هغه درې واړو د نورو جرمونو سره سره د دې جرم اقرار وکړو چې ستا په کور باندې فایرنګ لګي کړی او ستا د دې د لاسه زخمي شوی دی او بادرشاه ایسیچو دا هغه په وینا کړی دی
او وجه هغه خبرو کوم چې تا چلولې یو پوره تفصیل راته او بادرشاه په سکاپور کې بدماشانو ته وي د سکاپور بدماشان دغه درې علاقه راوړل چې د شرکت د علاقې سره تعلق ساتل نو هغوی ته یې وي تاسو راځئ په خپلجان باندې وولئ موږ به تاسو له ټوپک هم درکړو بادرشاه ته یې چې ټول یې د هغه ډیمانډ دی نو تاسو څه شرکت کې کوئ نو بس کولاو به یې کوئ ما ته په پته لګېدلې وه نو ما یې پاتې ویل چې ولې غلام حبیب نه تپوس کوو هغه کار پسې جیل ته دې جیل کې ما جیل کې راویستل دې زما مخکې چې ما سره په خپل انداز سره ورته زما مخکې ویشاو موږ داسې کړي دي او غلطي رانه شوې ده د بادرشاه اسحاقور د بدماشانو ما ته په پته وه ما پکې اولنی کس ما ویل چې غلام حبیب نو چې اقبال خان راغی او غلام حبیب سره کېناسته نو ما ته ویل چې ته یو 2 منټه رالاړ شه نو زه بهر راووتم بلنک ساعت پس چې زه ورغلم زه کېناستم ما ته ویل چې غلام حبیب وویل چې زه نه یم خبر نو ما ورته غلام حبیب خان دې باغې ته دې وګوره دې تنې ته دې وګوره زه خو ډېر سپین سترګی یم ما ورته ویل مړه خدای نه ویلېږي یاره ته به الله نه جواب ورکړې ما ته دې څه مې دا اوس څه ویل چې دا خو پوس دی که دا خو پوس دی که زه اوس خبره کوم بس زه بدنامېږم خو زه د اقبال ته دونه ویم که نه چې اقباله بس نور ته ښه پوه یم زه لکه دا زه تا ته لیکل نه شم درکولی او تا ته نه شم ویلی چې داسې دا مجرمانو زما مخکې د دې خبرې اقرار کړی نو بیا اقبال ته دویم کس ما ګلصیب ایسپي ښودلی باندې ورسېږم چې بهی دا سیسکونه دې ایسپیو په وینا شوې نو ما د خلاف درخواستونه ورته وشروع کړه منډې مې شروع نو ګلصیب مې چې زه پکې روغه کوم ما ورته ویل ته روغه کې ایسپي صاحب نو دا راته ووایي چې ویلي دي ته چا دې سړي راته ویلي نو ما ورته ویل ټیک ده د روغې نه خو تښتو نه روغې ته به کېږو خو وټ پړ به کوو ګناهګار او بې ګناه به کوو نو ما دې ته خپل جرګمان راوله او دغه تا نه به زه جرګمان یم نو ما خپل کلي د 2 مشران رب نواز علي صاحب او د رباني وکړ دی بوتله کېناستو جرګه وشوله او جرګې نه پسې وې چې بهی روغ وشو شرایط یې راته ویل چې په دې بنیاد به روغ وی ما ضابطه ما ورته څه ورځې تېرېدې بیا مې جرګمان ته مې لکه لږ تپوس وکړي ورځې ډېرې وشوې د هغې نه څنګه چلو شو نو ډي سي پي صاحب ویل چې ډېر زیات درته ملامته یم او هغه سړی د روغې نه وتښتېد خو چې کله دې دا خبره وکړه جرګه وکړه ما ورته ډي سي پي صاحب یو خبره مې کوم دا سړی دې وتښتي ما ته معلوم دی دا مجرم دی عادي مجرم دی دا مجرمي دی دغه خبرې نه تښتي نو که دی وتښتي بیا به څه کېږي نو زه به تا سره کلک ولاړ یم ته راپرېږدې ټایم وکړه نو ما خو یې راته پرېږدې دی ګلصیب دی پرېږدې ما یې د پرېږدو خبره به پخی دا راته پته نه وه چې دا به پرېږدو کې دونه بېکاره سړی و چې د دې اندازه نه ده اوس هم پرېږدي نو سړی به له ورځې نه وتښتېده نو زه راغلم چې ګلصیب اوس به څنګه کوي اوس به تا سره کلک ولاړ یم څنګه مې خبره کړې بس دا جبر به تا ته ووایي ما یې ټیک نو اقبال ته ما ګلصیب هم یاد کړم چې ګلصیب ته راغی جج سره دفتر کې کېناستم ما دې ډېره وکړه جانه ته یو منټ نه معلوم ده ما وویل چې نه اقبال خان بس ډېره وشوه د غلام حبیب په دفتر کې دې مې چې وځه اوس نه وځم زما مخکې خبره کوي بس ته راغلی انکوایري وکړه بهر نه وځم بهر کې به ډېر سوال او منت وکړو نو زه ترې راووتم نو چې زه راووتم نو یو 4 منټه پسې راته اواز وکړو چې زه ورغلم ما ته یې دا ګلصیب دی پرېږدې دی ورته تپوس وکړه نو ما ورته ویل پرېږدي صاحب څنګه چل دی نو یاره خدایانه بس ما دا خبره ورته پرېږدي ما ورته پرېږدو به نه څه چې رښتیا دې ووایه څنګه چې تا په دې خوله ماته ویل ما یې که دا د کمر سور نه یو خوله یې بیا ووایه ما ته چې مې ویلي چې اخري ټیمه پورې بس را ولاړ یاره هغه تا ته ویلي خو زه اوس تحریري لیکل څنګه ورکړم او دا په کورس یاره ووایه دا د پولیس کردار دی ما سره شوي ما سره په ذات ما سره شوي هغه اجلیت ته راته زه صحافي یم ما تقریبا 33 سال صحافت ما یوه انچې ځمکه پیدا نه کړه خپلو بچو ما د 2 وختو په د پورې روغتۍ پیدا نه کړه خپلو بچو طالبان هغه سره په سبا باندې یو پورې لګولې په سبا ورسره موټرې د کور دروازه به یې نه بنده به ورته ځوړندي بوډۍ شالر به ورته ځوړندي په لسمه ورځ باندې ورسره موټر ورسره یې ټوډي ورسره یې د سپیانو سره ټوډیان دا د کوم دی راغلی دا کوم دی راغلی دا دې په دونه طریقه پیدا
ګوره زه د دې پاک وطن او د دې پاکې خاورې په خاطر زما د دې وطن دا ښکلي ځوانان په دې ښکلي وردۍ کې ملبوس دا په دې حالت کې په دې د جرایمو په دې ګمبیر کې په دې تورې تیارو کې لیدلی شي ځکه زما یو مشن دی چې زه ژوند یم نو دا پولیس به په اصلي معنو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د زمانې د پوس برابر کړئ لوټه غونډه کې مې راوچتوم دا برابر دې لپاره مسلکه کوم جدوجهد وکړو دا سره دا جدوجهد زما روان دی روان وي او تر څو پورې زما د بدن کې د وینې اخرې برخه موجودې ده هغې بدن دا جدوجهد او دا سره کوو که څوک خفه کېږي او په خوشحالي خو زه د دې ریاست د اوسه پورې راغلو ټولو واکدارانو ته وایم د پولیس هغه افسران چې د آی جي او د ډي آی جي د لیول خلک دی او د سی جي پاور دا دې ته چې تاسو چېرته سوچ کړی تاسو د اصلاحاتو خبره کوئ پولیس کې اصلاحات چېرته مو سوچ کړی چې کوم ځای کې د تربیت په نظام کې څه کمزوري او څه خامي موجوده ده چې د هغې په نتیجه کې دا پولیس د اسلامي جمهوریه پاکستان د اسلامي ریاست پولیس د اسلامي ریاست پولیس نه ښکاري د اسلامي ریاست مجرمان ښکاري په سرکاري وطن کې د سرکاري اسلحې سره د سرکاري ګاډي سره مجرمان ښکاري په دې باندې چا کوم چا سوچونه دی زه په دا درخواست کوم چې اصلاحات کوئ تنخواګانې استعمال کوئ حق دی ډیوټي کوي مراعات نه ورکوي دا تنخواګات شهیدان د شهید بیته نه ورکوي منم خو تربیت په داسې بنیادونو وکړئ چې دی کله د ټریننګ سنټر نه راوځي تاڼې ته راشي ډیوټي شروع کړي چې دا خلک خپل ملکیت او د خپلې ورشو میدان کې لکه څنګه چې څاروی ورشو ته ورشي او د مهارت یای چې څه زړه غواړي هغه خوري هغه کوي داسې ګورئ د معظمې دنیا خپل یو دستور نظام او رواج دی چې که هغه په تحریري شکل کې موجود دی او که نه دی خو د هغې خپلې تقاضي او د هغه تقاضو مطابق هر سړی په هغه موظف او معاشره کې ژوند تېروي د هغه تقاضو دا قوانینو دا غزارتو خیال ساتي دا یو دستور دی او دا یو نظام دی خو ستا د وطن پولیس د یوې قاعدې د یوې ضابطې د یو قانون پروا نه ساتي او څه چې زړه کې راځي هغه کوي څونه دروغ چې ویلی شي هغه وایي څونه ناقانونیت چې کولی شي هغه کوي څونه ظلم چې کولی شي هغه کوي څونه رشوت چې اخیستی شي نو هغه اخلي دا کوم انصاف ګوره دا ریاست چې دی ریاست دا چې د کوم اسلامي ریاست زمونږ خان عمران خان صاحب خبره کوي د دې اسلامي ریاست تاریخ چې روان دی په تاریخ کې وګورو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دورې خلافت پورې د اسلامي ریاست کې چې د ریایي سره کاغه فورس دی کاغه اداري دي نور چې کوم سړي وسره کړی کوم سړي وسره کړی دغه سړي د خپلې ریایي سره نشي کولی نو دا د مهذبې دنیا د ضابطو خلاف هم ده د اخلاقیاتو خلاف هم ده او د اسلامي ریاست د مدینې د ریاست د اصولو خلاف خبره هم ده که چونکو د ریاست مثال د ریایي لپاره د مور دی د ادارې د ریاست مثال د ریایي لپاره د مور دی د ادارو مثال د ریایي لپاره د مور دی نو دا به د خپلې ریایي سره د مور غوندې سلوک کوي څنګه چې مور د بچو سره سلوک کوي او د اخلاقیاتو په دایره کې دننه د قواعدو ضوابطو په دایره کې دننه سزا او د جزا دواړه نظامونه به د دې به توازن ساتي
देखिए वह तवाजुनी द पुलिस का मुजरिम निवल दी ब्याह आगे इन्वेस्टिगेशन कौल दी ब्याह चालान अदालत के पेश कौल दी और ब्याह अदालत का सजा कौल दी और सजा अमल दरामद द हुकूमत वक्त का द नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना की और ज़नाना द अल्लाह नबी कराता और द अल्लाह नबी मान गुनाह शवेदा जिना शवेदा माँ पाक का अल्लाह नबी वर्ते हुए कोई अखलाकियात का बोले द अल्लाह नबी द कादिर को मनसब द हाकिम को मनसब नास नबी मेहरबान और द फरमाई कि नबी ताना जिना नशे तगलती सोचो का बहुत बड़ा खबर वगैरह इस्लाम और तवक्कुल और खैर माशूम दे नो आखिर के पैगंबर मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर लाए इज़ाला इसका माशूम पैदा शे बयान मान राशा चिकला माशूम पैदा शो दना बियारा चिकला माशूम पैदा शो दना बियारा और अल्लाह नबी ज दवादी मुताबिक हाजिर शो मा पाक का नो पैगंबर नबी मेहरबान और फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मेहरबान और फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्ताला माशूम कला दजान द सातनिशी पखला द खुराक काबिल शी ब्याश समुदा वस्ता ज़नाना ब्यारा द माशूम सरा एक वसराले अल्लाह नबी तमा सरा वादा करे वशला माशूम द खुराक काबिल शी माल राशा दा माशूम खुराक काबिल शी पूरे जिले ज़रियाए द तरफना और द हाकिम वक्त द तरफ दुआओं द अखलाकियात मुजाहिरे तबूरे कम अखलाकियात देता हुए मदीने रियासत खान से वो दार मदीने रियासत द मदीने रियासत द बाशिंदा मदीने दासिस के बंद मुख्तलिया सकता द बड़े बनावट पूरी इजाज़त और कई पश्तो पॉइंट टीवी जरूर सब्सक्राइब करें द